دریش بیوی سا عجیبا منظر بو چیو طرف تا عقیب جہان مبارکی او بل طرف تے یاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکی سا عجیبا کیفیت بو سا عجیبا حالت بو دریش میں زان لوی آئی بیدی دار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک کڑے دے توجہ ٹھولو بار مخا مختصر الفاظ پر راٹھولو مبس دریش میں دا عقیب جہان مبارک دیدار کڑے امام ابراہیم نے تو خبر ذکر کری دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اذا گرفتار اول پسی ابو جہل پر مکہ مکرمہ کے اعلان ہوتا کچھار لا عقید جہان راوست گرفتار ایک نعوذ باللہ من ذالک دا مبارک خاتمے ہوکڑا سل دا عرب و سل سرق خان دور لورکو دا عرب سرق خان صاحبہ اذا دیر زیاد قیمت لری یو یو کوف مثال په تور باندې واخل 2 لک روپے نو دا سرق خان دا 2 کروڑ روپے شوي ابو جہل دا اعلان وکړ اعلان ورکوما کچارا وستا حدیث کے الفاظ دی سراقہ ابن مالک بن جاشم دارا پاسے دو اور کبھی ابو جہل سے تیار ہے غریب ما خدا عقید جہان مبارک کو سیدم ابا گرفتاروں برابے ورنتا تونے روا ہستا سلام مبارک شبی ہو جیتی ہے نکلی چرو تو لار کی سفر دی سراقہ بن مالک اور نصرات شام خرا روان دے بکر صدیق رضی اللہ عنہ لید حضور سلام مبارک دے قربان سراقہ را گئے دور ورسرا سراقہ دا حملی وارد پہ انتظار باندې شکل با حملہ کوما محمود علیہ السلام چورو کا تو عقید جہان مبارک آواز قسم کی تا یا ارض خذی ہی اس وقت ذات نے نہ باس سراقہ بن مالک لان دی قسم کا کے نہ محمود علیہ السلام مبارک چورو کا تو سراقہ تو ماں پس راغلے کہ قربان یا رسول اللہ بخنا والا مانا کرے کیوں شبے بدا سے ابو جہل تلتا انعام اعلان کرے وہ بس خطا شو حضور سلام مبارک سے کے طبیعت حکم خبرے عقید جہان مبارک کی غزوہ کی حکم کو سراقہ پل کار کا وزا تلا اللہ نبی خاتمے میں سے عملے دوسرا خدای پاک مددگار دے سراقہ قبل طرف باندې شو عقید جہان سے روان شو سراقہ بیا وزن له مقبري چې بیا دې گزار وکړه بیا ورته راوړو حضور سلام مبارک ورته بیا आवाज وکړه چې یا ارض خذی ایزو کې ځان دې نه پاسه زمو کې ځان بیا کاشا چې زندونه نه کور ورنيږي شو زمو کې ځان نه پاسه سراقه بیا وکړو قربان بخنا واره ولتی راوړو بیا بدا څه نه کوي بدا څه نه حضور سلام مبارک بیا زمو کې راوړو داسی خدای پاک ور لدوم لوی طاقت ورکړی عقید جهان ته چې زمکه خبرې کوي محمود علیہ السلام مبارک په حکم باندې بیا زمکه پرې دریم کارت باندې بیا واکاو عقید جهان مبارک بیا زمکه چې ځان ته نه نباسه دریم کارت باندې چې بیا نه نباسه محمود علیہ السلام مبارک ته وایي سراقہ بار بار مې درته اجازه درکړه چې دا بس خپل کار کوه ته خبر باندې کویږي نه توجه سره چې ته ما باندې گزار کوي څه شوی دی قربان یا رسول الله بخنه غواړم ما بچی دی او ما کور اهل عیال دې ډیر زیات غریب ما انت ابو جهل اعلان کړو چې سرق خان وسل ورکوما قربان ته لالچ راخسته او دعا را دوه بیا ودا کار نکوم محمود علیہ السلام مبارک یہ رسول عجیب نظر الہی عقید جہان مبارک تو فرمائی امام ابراہیم دا حدیث ذکر کرے اے مبارک تو فرمائی یہ سراقہ بچے په ما باندې ایمان راوړه او زه وسم هغه وخت او هغه ساعت ګورم چې د ستا په دې لاس کې به د سرو زرو د ایران د بادشاه بنګړي به یو مالدار د سرو زرو بنګړي به د ایران بادشاه به هغه ایران به فتح کېږي او ته به لاسونو کې اچوي ته به مالدار شي سراقه وایي عقید جهان مبارک باندې ایمان راوړه وقت تیر شو ساعتونه ګړۍ تېرې شوې محبوب علیہ السلام
بلاس کې چې مالدار بشي هغه ساعتونه وسمینه ما عقید جهان مبارک ورته الفاظ فرمایلو سراقا چې کله دور حکومت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه محبوب علیہ السلام مبارک چې چاته وایي چې مالدار بشي په دې کې به دوی منستا ایمان میراوړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک دور راغی سخت تب پیرالو ډیر عجیب حالت کې خلق ورلانا صحابه ته کې سراقا تکړه شخصیت وکا او چې څه مال متاعي څه پیسې د خپل بچو په باره کې ټول صحابه کرام مبارکانو ته څو خبرې وکړو وصیت وکړي رسم ته تبلیدا مبارک ته بخندا شو اے صحابه ما چې کله په حضور ایمان راوړ عقید جهان مبارک راته یو کفر مبارک کړی دی حضور راته ویل سراقا چې ستا په لاسونو کې د هغه د ایران د بادشاه د حویلې هغه بنګړي وینم مبارک ته فرمایي ملګرو چې هغه بنګړي مې لاس ته نه اچولی اسرائیل علیه السلام راله نږدې نشي راتلی اسرائیل علیه السلام راله نږدې نشي راتلی ماته د عقید جهان مبارک گفت شوی دی عقید جهان مبارک دغه صحابي مبارک د دغه بیمارۍ نه جوړ شو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک دور راغی په هغه دور کې د ایران چې هغه کومه کلا وه هغه فتح شو ټول ایران فتح شو هغه څومره سامان چې و د بادشاه والا هغه په یو څادر کې راغونډ کړی و لیست اوس مقاصد جوړ کړی و راوړو ورته مخې ته کېښوسته امام طبراني فرمایي چې کله یې کېښوسته او صحابه ناست دي سراقه هم ناست دی رضي الله تعالی عنه خبره خو اوس رښتیا کېږي لیست یې راوړه عمر فاروق رضي الله عنه مبارک لیست وکړه فلان سیزم شته فلان هم شته فلان هم شته سرو زرو بنګړي عمر فاروق رضی الله عنه مبارک اعلان وکړ محبوب علیہ السلام مبارک په هغه دور کې په هغه وخت کې سراقه ته دا الفاظ ویلي دا بنګړي څه شو بنګړي پکار سرو زرو بنګړي څه شو عقید جهان مبارک چې کوم گفت کړی دی صحابه ته قربان مونږ ته پته نشته لاندې د صادر کې وګورئ مبارک چې لاندې صادر کولا په قاصد نه غلطي شوي په صادر کې بنګړي موجود و فلش کې نو لیکلی شوي عمر فاروق صاحب راواغسته په لاسونو کې ونیول بأین سراقه سراقه ته شو سراقه ودرېږه راشه دلته راغی ورته ودرېده بنګړي ورته په لاس کې واچول مبارک دې شه د محبوب علیه السلام مبارک خبره رښتیا شوه سراقه لاړه په خپل ځای باندې کېناست او په ژړا شو عمر فاروق ورته وایي ژاړه مه پاڅه ودرېږه د مدینې منورې په لارو کوڅو کې وګرځه ټول زنانه دې چې ویلي ټول ماشومان دې ویلي او خبره ورته وکړه چې ما ته په ژوند کې رسول الله ویلي چې بنګړي به اچوي ښکاره ورته ووایي چې محبوب علیه السلام خبره رښتیا شوه حضور فرمایي اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون عقید جهان مبارک فرمایي زه چې څه وینم هغه تاسو نه وینئ زه چې څه اورم هغه تاسو نه اورئ عقید جهان دلته یو خبره کوم امام بخاري یو روایت ذکر کړی دی محبوب علیه السلام سرو زرو بنګړي اچول د نارینه لپاره ناجایز دي سرو زرو بنګړي اچول نارینه لپاره جایز نه دي محبوب علیه السلام مبارک دلته گفت کړی دی